درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. پام راګرځوم د نن وروستیو خبرونو ته. پاکستان کې د البدر په نوم پیل شوي عملیات په چټکۍ سره روان دي. د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د روژې د پیل راهیسې 61 تنه پاکستاني پوځیان وژل شوي دي. چین له افغانستان سره د کرنې سکتور په برخه کې پراخې مرستې کوي. چینایي چارواکي وایي له افغان بزګرانو سره د مالوچو، مرچکو، لمر ګلي او د نورو غوړو دانو کرنې او پروسس په برخه کې د مرستې ترڅنګ د زعفرانو، جلغوزو، بادامو او د انارو صادراتو په برخه کې هم همکارۍ ته چمتو دي. ملټري ټایمز په یو مطلب کې وایي چې افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور پر مهال هر کال زرګونه هوایي بریدونه کېدل، خو د دوی تر وتلو وروسته شاوخوا 7 میاشتې کېږي چې هیڅ ډول هوایي برید نه دی ترسره شوی. ایراني رسنۍ وایي هغه بریدګر چې د مشهد ښار د امام رضا په روضه کې یو روحاني په چاقو وواژه او د نور یې ژوبل کړل، له پاکستان څخه ایران ته داخل شوی و. د افغانستان اسلامي امارت دفاع وزارت وایي پر ډیورنډ کرښه نوي امنیتي پوستې ځای پر ځای کوي ترڅو د افغانستان د خاورې او پولې څخه کلکه ساتنه وکړي او د ګاونډیو مخ ته راتګ مخه ونیسي. د افغان فلم رئیس شفیع الله جاوید وایي د بګرام په زندان کې د بندیانو پر وړاندې د امریکا جنایتونو مستند شوي اسناد به ډیر ژر په ډاګه شي. نوموړي زیاته کړې چې په بګرام زندان کې د امریکایانو د ظلمونو او جنایتونو په اړه یو مستند فلم بشپړ شوی او نږدې ورځو کې به نندارې ته وړاندې شي. بګرام د طالبانو له راتګ مخکې د امریکایي ځواکونو لویه اډه وه چې پکې په زرګونه طالب بندیان هم ساتل کېدل. د طالبانو حکومت د ایران په مشهد ښار کې پر یو روحاني برید غندلی او وایي چې یاد برید په افغانستان او افغانانو پورې اړه نه لري. ذبیح الله مجاهد تېره شپه اپریل 6 د وري 18 پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې اسلامي امارت په ایران کې پر عبادت ځای او روحانیونو برید غندي. له افغانستان سره د بشري مرستو په دوام نن پنجشنبه د 32 میلیونه امریکایي ډالرو کڅوړه کابل ته راورسېده. د افغانستان بانک نړیوالې ټولنې له دې مرستو هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې د بانکي سکتور له لارې د دې ډول مرستو ترسره کول روڼتیا رامنځته کوي او خلکو ته د مرستې رسولو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کولی شي. د بدخشان پوهنتون یو شمېر محصلان وایي چې د طالبانو کسان تیر ماښام لیلیې ته ورغلي او د امر بالمعروف په نوم یې لسګونه کسان وهلي ډبولي دي. دغه کسانو نن په فیض آباد ښار کې لاریون کړی و او د انصاف غوښتنه یې کوله. او وروستی خبر ده چې د اروپا د پارلمان غړي هانا نویمان وایي د طالب مشرانو اولادونه په نړیوالو ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې کوي، خو د نورو افغان نجونو پر مخ یې د ښوونځیو دروازې بندې کړي. هغې زیاته کړې چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د نجونو منع کول د ژمنو خلاف عمل دی. قدرمنو لیدونکو، دا وه د نن ورځې خبري ټولګه. تر بیا د الله په امان.